پکتیکا کې د 600,000 نیالګیو کینولو کمپاین پیل شو. د پکتیکا د چاپیریال ساتنې، کرنې او اوبو لګولو ریاستونو او د مرکز شرنې ښاروالۍ له لوري د یاد ولایت په مرکز او ولسوالیو کې د ځمکې آبادول د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سنت دی تر شعار لاندې د 600,000 نیالګیو کینولو کمپاین پیل شو. په همدې تړاو جوړې شوې غونډې ته د پکتیکا والي مولوي عبدالخالق عابد وویل راتلونکو نسلونو ته د یو شین او شیرازه چاپیریال د برابرولو او د بیلابیلو میوو د حاصلاتو د زیاتوالي لپاره اړینه ده چې ټول خلک د نیالګیو کینولو په کمپاینونو کې ونډه واخلي. زه ستاسو ټولو څخه دا غوښتنه لرم چې د نیالګیو په ایښولو کې پوره پاملرنه وکړئ، لکه څنګه چې دا نیالګي کښېنول کېږي. دا نیالګي هلته موت نه دي راشنه سوي، دا په ډېر وخت کې رالوی سوي دي. بیا چې رالوی سوي دي تاسې ته توضیح کېږي، دا باید وچ نه سي، دې ته باید اوبه ورکړل سي، باید د دې سره پاملرنه وسي، د دې خدمت وسي. د چاپیریال ساتنې ریاست استازي یار محمد عارفي وویل د یادو ادارو او یو شمېر مؤسسو په ګډه همغږۍ به د دغه کمپاین په ترڅ کې د 1405 هجري شمسي کال په جریان کې د پکتیکا په مرکز او ولسوالیو کې شاوخوا 600,000 مثمر او غیر مثمر نیالګي کینول شي چې په چاپیریالي ښکلا او زرغونتیا کې به مهم رول ولري. تقریبا څومره معلومات چې موږ راخیستي د قریدارانو څخه د اړونده اداراتو په شمول باندې ښاروالي ریاست، زراعت ریاست او همداشان چاپیریال ساتنه د 6,00,000 شاوخوا مثمر او غیر مثمر نیالګي به انشاءالله پکتیکا د سرسبزي لپاره په راتلونکي 1405 کال کې کینول شي. اقتصاد برابرول د انسانانو نیم ژوند ده، انسانان د هلاکت نه بچ کول کیږي. نو زراعت اسلام نه نگاه جن د حضرت ادریس علیه السلام سنت طریقه ده، نو دا د موږ ضروري ده چې موږ په زراعت باندې کوشش وکړو او موږ زراعت انشاءالله آماده یو. موږ د زراعت رشته لرو، په زراعت کې موږ استادان لرو، انجینران لرو. یاد دې وي چې تیر کال هم د ورته کمپاین په ترڅ کې د یاد ولایت په مرکز او ولسوالیو کې شاوخوا 50,000 نیالګي کینول شوي وو.